باران او د کروندګرو هیلې. تیره ورځ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې باران ورېدو هیوادوال په تیره بیا بزګران د خپلې کروندې حاصلاتو ډېرېدو ته هیلهمند کړي. په ننګرهار کې دا ډېره موده د باران نه کېدو له امله بزګران اندېښمن کړي وو. خو دغه باران د ټولو بزګرانو هیلې راوټوکولې. بزګران وایي په دې وخت کې به بارانونه د دوی حاصلات زیات کړي. د ننګرهار بزګران وایي په داسې وخت کې بارانونه ځمکه د کرکیلې لپاره ښه برابروي. دغه کروندګر بارانونو ته په خوشحالۍ سره وایي چې سږ کال به د نورو کلونو په پرتله د کرنې په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ نه شي. باران پاک له خدا ده چې آبادي ده، یو خوشحالو سره مرضونه ورکېږي، آفتونه ورکېږي او فصلونه ښه راځي. ورسره اوس ومینځل سول ده نو خامخا پر وخت کې ښه راځي او ښایستوالی هر شی پیدا کوي ورسره باران سره فصل. داسې یو قسم حشرات لري میده غونته غوړکۍ لري، دا په ډېرو دوایانو سره موږ بیا نشو لاسته راوستی. دا د الله تعالی یو حکمت ده پکې چې دغه د باران 15 ساعت کې بیا وشو دا له دې مرضه پاک شو. باران ته خلک دا للمې کوي که نه وترې کېږي دې ته ډېره پیدا کوي. ټول خلک للمې کوي بارانونه باندې چېرته اوبه زیات ځایونو کې اوبه نشته للمې دي که نه دې باندې د باران کرې ډېره پیدا ورته لري. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا کرنه د هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او هیله څرګندوي چې داسې وخت کې به بارانونه دا ونډه نور هم ډیره کړي. دوی وایي چې د دې مهال ورښتونه د غنمو فصل ته ډیره ګټه رسوي. له نیکه مرغه په داسې وخت کې باران وشو چې په ټولو ولسوالیو کې ځمکې د غنمو د کښت لپاره آماده کیږي انشاءالله او ورسره به هغه وچکالۍ ستونزه چې خلکو اندېښنه درلوده دغه بارانونو له امله به وکړی شي چې د ننګرهار په 12 ولسوالیو کې په مختلفو برخو کې غنم، باغونه او سبزیجات انشاءالله ورڅخه شنه کیږي او د دغه باران څخه به اعظمي ګټه اخیستل کیږي. که څه هم په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک په کرکیله بوخت دي، خو بیا هم په دې ولایت کې کله ناکله د کرکیلې د اوبو د کموالي په وجه خلک د ژورو څاګانو او د واټر پمپونو څخه ګټه پورته کوي چې د دوی لپاره په لوړه بیه پرېوځي.